زموږ د پښتنو افغانانو و ظلم ته کافران هم ایران پاته دي. پر سکرین چې دغه کم ماشوم تاسو وینئ دا عثمان نومیږي چې تېره ورځ د کوره څخه لادرکه سوی و. بیا یې پلار ته میسج راغلی و یا ټلیفون راغلی و چې دغه ماشوم موږ غلا کړی دی، یعنې اغوا کړی مې دی، موږ ته پیسې راکړه، ستا ماشوم یعنې ستا بچی به درې لکه دا 4 کلن 5 کلن ماشوم دی، په خبرې هم در اوسه پرایز زده کړي نه دي. نو پلار یې هغه غلو یا هغه ډاکوګانو ته ویلي وو چې زموږ په ګرده کور کې 90 افغانۍ موږ لرو، د دې څه بالا زموږ څه نورې پیسې نشته. ورځ تېره شوه چې کتلی دغه ظالمانو چې کوم دا ماشوم غلا کړی و، دې دغه ماشوم په دومره ناترسي او بېدردي باندې وژلی و، شهید کړی و چې انسان سوچ نشي کولی. یار دغه 4 کلن 5 کلن ماشوم یې حلال کړی و، بیا یې لاسونه او پښې ورماتې کړي وې او بیا یې غورځولی و. دغه زموږ د پښتنو افغانانو یعنې موږ وزانو ته پښتانه وایو، دغه رقم ظلم په اسلام کې هېڅ چې انسان دغه خبرې واوري ډېر ورته حیران پاتې شي. ډېر د افسوس مقام دی زموږ پښتانه دومره در په دره، دومره ظالمان، دومره جابران چې ما په تاریخ کې داسې ظالمان او داسې جابران نه دي لیدلي لکه کم چې زموږ په پښتنو کې اوس پیدا شوي دي. د دغه ماشوم څه ګناه وه دوستانو؟ ډېر د افسوس خبره ده، دغه ماشوم یې په ډېره ناترسۍ باندې وژلی و. افغان حکومت دا ویلي دی چې که چیرې موږ دغه غله ونیول د دوی سره به دی کار وکړو چې تاریخ به یاد ساتي. دغه ویډیو پیغام مخ ته نشر کړئ چې دغه ظالمان ونیول شي.